بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو د عربي ژبې د زده کړې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. یو ځل بیا د نحوې او صرف په درس کې تاسو ته ښه راغلاست وایم، په دې هیله چې ښه وخت و ساعت مو تېر شوی وي او تر دې دمې به انشاءالله روغ او جوړ یاست. موږ د نحوې او صرف په خپرونه کې یو ځل لنډه اشاره کوم تیرو درسونو ته. موږ په تیر درس کې الحرکه او التنوین ویل، الفتحه زور، الضمه پیښ، الکسره زیر. فتحتان دو زوره، کسرتان دو زیره، ضمتان دو پیښه. نو انشاءالله چې دا حرکات په همدې الفاظو یادېږي. موږ به د نحوې او صرف یا هم په نورو درسونو کې زور زیر پیښ نه وایو، بلکې فتحه ضمه کسره دا الفاظ به تکرارو. موږ په تفصیل سره وویل چې کلمه په درې قسمه ده. اسم کلمه به یا اسم وي، یا به فعل وي، یا به حرف وي. د دې نه بغیر کوم بل قسم نه لري. یا به اسم وي، یا به فعل وي، او یا به هم حرف وي. بیا موږ فعل او حرف پرېښودل او اسم ته مو شروع کړ. انشاءالله اسم وایو، د اسم اقسام وایو، د اسم پسې بیا فعل شروع کوو، فعل پسې بیا حرف شروع کوو. په اسم کې تعریف وکړ چې هر هغه څه چې په یو څه باندې دلالت وکړي، ما دل علی مسمى، د حیوان، نبات یا هم د جماد نوم دی. او اصطلاح کې خپل ذات کې مفهوم لري او هیڅ زمانې پورې تړلی نه وي. دا مو د اسم یا نوم تعریف کړی او د اسم علامات یا نښې مو لوستلې وي. الجر والاضافه دی، مجرور وي په اضافت سره یا په د حروف جر وروسته ترې راځي، د حروف جر نه وروسته راځي. تنوین دی، اسم کې تنوین راځي لکه بابون، بابن، بابن. فعل کې د راځي. ادات النداء غږ ورته کېږي، یا احمد، یا خالد، یا محمود. فعل کې داسې څه نشته دی. الف لام په اسم کې راځي، په فعل کې نه راځي. تفصیل سره مو ویلیو. بیا مو اسم مونږ وویل چې اسم مختلف برخې لري، اسم مختلف قسمونه لري. اما د جنس له مخې، د جمع او مفرد له مخې، یعنی داسې اقسام لري. موږ د جنس له مخې د اسم اقسام ولوستل چې یو مذکر دی چې په حقیقي او مجازي مذکر باندې وویشه. بیا مؤنث دی، هغې کې هم حقیقي او مجازي مؤنث و. اوس راځو په ننني درس کې موږ لولو بیا هم اقسام الاسم من حیث الجنس کې یوله. لا هم د جنس له مخې اسم په دوه قسمه دی، یو مذکر دی، یو مؤنث دی. صحیح ده که نه؟ او بیا مو په هغې کې حقیقي او مجازي هم په مذکر کې او هم په مؤنث کې ولوستل. اوس راځو همغه تقسیمونه دي، لا هم ګورو قیاسي مؤنث او سماعي مؤنث هم موږ لرو. قیاسي مؤنث او سماعي مؤنث. ګورو چې قیاسي مؤنث څه دی. عین اقسام موږ په مذکر کې هم لرو. یوې چې ولولو لکه موږ چې مجازي مؤنث او حقیقي مؤنث ویل، عین شی موږ سره په مذکر کې هم و چې مجازي مذکر او حقیقي مؤنث. راځو قیاسي مؤنث څه شی دی. ما لحقته احدى علامات التأنيث الثلاث. قیاسي مؤنث هغه مؤنث دی چې په آخر کې یې د تأنیث د نښو څخه درې نښې راشي. د دریو نښو څخه یوه هره یو نښه چې راغله دا قیاسي مؤنث دی. یعنی قیاس کېږي د همغه نښو نه، اوه دا مؤنث دی، موږ معلومولی شو. هغه کومه نښې دي؟ اول التا، تا ده په آخر کې، تا پښتو کې تی وایو که نه، تی نه دی، تا. الالف المقصوره او الالف الممدوده. راځو درې واړه په تفصیل سره انشاءالله وایو. نو د التاء التأنیث، الالف المقصوره او الالف الممدوده، دا د مؤنث نښې دي. دا درې وړ نښې چې په هر اسم کې راغلی هغه مؤنث اسم دی، او په هر اسم کې چې دا راغلی هغه کوم مؤنث دی؟ هغه قیاسي مؤنث دی. یعنې د همدې نښو نه قیاس کېږي چې دا مؤنث اسم دی. د دې درې وړو نه چې هره یوه نښه راغله هغه به قیاسي مؤنث وي. یو التا، د آخر کې ګورئ المجتهدتو، کوشش کوونکي. نجاحت، کامیابه شوه. المجتهدتو، المجتهدتو، کوشش کوونکي. دغه آخر کې چې کومه تا ده، دا تا مربوطه ده، دا تا تأنیث هم ده.
نجاحت دلته هم تأنیث شته دی خو دا فعل دی. موږ یو ځل بیا تکراروم چې د فعل برخې ته نه یو داخل شوي. دا هم د تأنیث نښه ده البته په فعل کې، اما دا ته چې دی دا د اسم یا د نوم نښه د تأنیث ده. الالف المقصوره، الالف المقصوره دې ته به اکثره خلک یا وایي که نه. الف په عربي کې تلفظ یې وګورئ د الف کېږي بشرا، سلمه. انشاء الله د املا په برخه کې به دا لولو چې دا ولې داسې موږ الف نه لیکو که نه، ډایرکټ الف. بشرا لولو خو داسې که نه، لولو داسې بشرا خو نه، ځکه د دې املایي قاعده لري دې لپاره چې دا به داسې لیکل کېږي. انشاءالله قاعده به په املا کې بیا لولو. بشرا سلمه دا په آخر کې الف مقصوره چې دی دا څه دی؟ دا د تأنیث یوه نښه ده. الالف الممدوده، الالف الممدوده دا د مد نه اخیستل شوی، مد کش، ممدود کش شوی، الممدوده کش کړی شوی. نو الالف الممدوده چې دی په دې آخر کې چې الف او حمزه په سطر باندې لاین د پاسه راشي، ګوره یعنې د الف د پاسه نه ده. دا حمزه چې دی دا څه ده؟ د الف د پاسه نه ده. دلته مو ګورئ دا حمزه هم د الف د پاسه نه ده، د سطر یا د کرښې د پاسه ده. الف ورپسې حمزه د کرښې د پاسه. دې ته په عربي کې موږ څه وایو؟ دې دواړو ته الالف الممدوده وایو. صحراء، اسماء. که چا تجوید مطالعه کړی وي دې ته موږ مد لازم هم وایو یا مد واجب چې ورته وایو. دا به حتما په شپږو حرکاتو سره مد، صحراء شپږ حرکات به ورکوي د مد. نو دا څه دی؟ الالف الممدوده دی. دا څه دی؟ التاء الالف المقصوره په دې آخر کې بشرا، سلمى، صحراء الف الف الممدوده، اسماء الالف الممدوده. وګورئ دا هم المجتهدة، فاطمة، عائشة. فاطمه، عائشه دا ټول مؤنث اسم دی، آخر کې تا ده. بشرا، سلمى دی آخر کې څه دی؟ الالف المقصوره دی. صحراء، اسماء دا هم مؤنث اسمونه دي. دلیل څه دی؟ دلیل دا دی چې د دې په آخر کې الف ممدوده راغلی دی. نو دا درې وړه نښې دي. څه شي نښې دي؟ دا د تأنیث نښې دي. نو انشاء الله د تأنیث دا درې نښې به مو پېژندلې وي. نو قیاسي مؤنث کوم مؤنث اسم دی؟ قیاسي مؤنث هر هغه اسم چې د دغو دریو نښو نه چې اته الالف المقصوره، الالف الممدوده، هر یوه نښه په آخر کې راغله هغه قیاسي مؤنث دی. ورپسې راځو سماعي مؤنث. سماعي مؤنث کوم مؤنث دی؟ ما لم تلحقه علامات التأنيث وإنما اقتصرنا في على المسموع من استعمال العرب. سماعي مؤنث د نوم نه معلومیږي. سماعي اوریدل شوی مؤنث. اوریدل شوی مؤنث هر هغه اسم دی، هر هغه اسم دی چې د تأنیث علامات درې نښې موږ ویلې چې هغه التاء، الالف المقصوره، الالف الممدوده دي. د دې درې وړو نښو نه یوه نښه هم پکې نه وي راغلي، خو د عربو نه همداسې اوریدل شوی وي. پخوا رئیسي چې کوم عرب دی یا پخوا رئیسي چې کوم ادب علم دی، په هغې کې دغه نمونه یا دغه اسماء دا همداسې د مؤنث لپاره استعمال شوي یا د مذکر لپاره. کومه نښه نه لري. شاعرانو، ادیبانو، عربانو ټولو دا د مؤنث اسم لپاره استعمال کړی دی. موږ هم د همغوی په اقتدا سره چې دی په هغوی باندې د اقتدا کوو. هغوی د مؤنث لپاره استعمال کړی، موږ هم د مؤنث لپاره استعمالو. او دلیل یې څه دی؟ فرض کړه یو څوک لکه دار، هذه دار، هذا دار نه دی، هذه دار. دا اوس چې دی موږ سره دا موږ سره مؤنث اسم دی، اما کومه نښه نه لري. دلیل څه دی چې دا مؤنث دی که موږ نه څوک وغواړي؟ هکذا سمع من العرب، همداشان د عربو نه اورېدل شوی. نار، وګورئ تاسې دلته اوس هېڅ د تأنیث نښه نه لري. داسې نه ویل کېږي چې دا کوم نښه د تأنیث لري یا نه لري. نارون نه په آخر کې الف مقصوره لري، نه الف ممدوده لري، او نه هم تاء لري، هیڅ نه لري. څه لري؟ هیڅ نه لري. همداشان شمس، لمر. پښتو کې سره د دې چې دغه اسم مذکر دی موږ دا لمر دی. عربي کې هذا شمس، لا خطأ یا هذا، هذه شمس. لکه قرآن کریم کې یو آیت دی موږ ویل چې حازم یجري، خالد یجري، مؤنث دی که نه؟
الله تعالی په قرآن کریم کې څه فرمایي؟ والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. ولې په آیت کې نه دی والشمس یجري؟ ځکه چې دا تا په فعل کې تأنیث ته ورته استعمال شوی. والشمس تجري ای لمر منډې وهي، لمر په یو سپیډ کې دی، حرکت کې دی. نو په همدې اساس لمر مؤنث اسم دی او همداسې کومه نښه نه لري. همدا شان پخوا عربو د مؤنث د صیغې لپاره استعمال کړی، نن یې هم موږ د مؤنث د صیغې لپاره استعمالو. نو هر هغه مؤنث اسم چې په عربي ژبه کې یا په عربي ژبه کې د مؤنث لپاره استعمالیږي، عربانو د مؤنث لپاره استعمال کړی وي، د تأنیث کومه نښه ونه لري چې تا یې تأنیث ته الف ممدوده ده، الف مقصوره ده، یو هم ونه لري، خو عربانو د دې لپاره استعمال کړی وي، نو دا کوم مؤنث دی؟ دا سماعي مؤنث دی. او دلیل یې همدا دی چې د عربو نه همداسې اورېدل شوی. هکذا سمع من العرب. نو قیاسي مؤنث هغه مؤنث شو چې د تأنیث نښه ولري. ډېر اسانه دی. ما مخکې لږ تفصیل سره ویل چې کله په لنډو الفاظو یې بیا ډېر اسانه ښکاري که نه. قیاسي مؤنث هغه مؤنث دی چې د تأنیث کومه نښه پکې راغلي وي. درې نښې دي، یوه نښه پکې راغلي وي. او سماعي مؤنث هغه مؤنث دی چې همداسې د عربو نه اورېدل شوی وي او هیڅ د تأنیث نښه ونه لري، لکه دار، نار، شمس. ورپسې راځو معنوي مؤنث. معنوي مؤنث هغه مؤنث دی لکه یو معنوي مؤنث دی او بل لفظي مؤنث دی. ويكون هذا الاسم خاليا، خالي دی کنه، زم خاليا من علامات التأنيث. دا اسم چې دی یا دا نوم چې دی د تأنیث د نښو نه خالي وي، مهما كان نوعه ان كان حقيقيا او مجازيا. معنوي مؤنث د نښو نه بالکل خالي وي، لکه مخکې چې موږ کوم وویل چې لکه نو معنوي مؤنث هغه مؤنث اسم دی چې د تأنیث هیڅ نښه پکې نه راغلي. کیدای شي مجازي وي یا حقیقي وي. مخکې مو مجازي او حقیقي مذکر ته هم نښه کړې وه، که لنډه اشاره ورته وکړم. مجازي مذکر او مجازي مؤنث هغه دی چې په خپل جنس کې د ځان لپاره مذکر ونه لري یا مؤنث ونه لري، او حقیقي هغه دی چې په خپل جنس کې مذکر د مؤنث ولري او مؤنث مذکر ولري، هغه حقیقي وي. نو چې کله یوه نښه هم ونه لري دې ته موږ معنوي مؤنث هم ویلی شو. لکه هلته مو څه ورته ویل؟ سماعي وویل که نه، دلته ورته معنوي مؤنث هم ویلی شو. او دا معنوي مؤنث مختلفو ځایونو کې هم راتلی شي، تقریبا همغه اصطلاحات دي، خو ګورې دلته لږ تفصیل ورسره دا دی چې مختلفو ځایونو کې راتلی شي. یعنې داسې هم نه ده چې مسخط به اورو او مسخط کومه قاعده او قانون یو ځای نه لري. عموما دغه نومونه عموما د اناثو لپاره استعمالیږي. عربي کې اناث دی، ښه اناث نه دی، اناث. اناث عموما نه پوهېږم چې په دري کې به هم صحیح وي که نه وي، خو دري زبانه استعمالی ځکه اوس چې لفظ د عربي دی لږ صرف د پاکستانیانو خبره الټه شوی دی که نه، اناث اناث کړی دی. نو په اناث دی ده. یستخدم فی اعلام الاناث مثل امل، هند. عموما دا نومونه چې اورېدل کېږي دا هم هسې نه دي، عموما دا هم د مؤنث سره هغه اواز برابر وي او د مؤنثو لپاره استعمالیږي. بله قاعده چې ده يستخدم في الصفات والاسماء الخاصة بالاناث. بعضې صفتونه داسې دي چې هغه نارینه که ځان مړم ووایو که نه، که ځان مړم کې هغه نشي کولی. هغه صفات خاص او خاص د ښځې لپاره دي. مثلا حامل کېدل، اکثره ورونه او خویندې دا غلطي کوي. ګورئ هغوی وایي ښځه هي حاملتون، غلط دی. ولې غلط دی؟ ځکه دا حاملتون نه دی، دا حاملون دی. ښځه هم حامل ده. ولې حامل ده؟ ځکه نر حامل کېدی نشي، کله هم نر نشي حامل کېدلی. نو حامل صفت خاص په څه دی؟ الصفة الخاصة. هذا الصفة أو الاسم خاص بالإناث فقط. نو دلته اوس د حامل صفت چې دی وایو عائشه حامل وایو، حاملتون نه وایو. عموما حامله بار وړونکې ته وایي، حاملا تقریبا بار دی که نه. نو
حامل چې دی دا اوس صفت دی، مؤنث صفت دی، کومه نښه نه لري او دا صفت خاص په ښځینهو کې دی. نر کې دا صفت نشي پیدا کېدی. نو حامل دی. حامل د موږ نشو کولی چې دا اوه دا نر دی حامل. ولې؟ ځکه چې د حمل صفت چې دی، د حمل صفت دا صرف د ښځې دی. ام ګورئ کوم نښه نه لري، مور. خو دا موروالی چې دی، مورتوب چې دی، دا داسې یو صفت دی چې کله هم په پلار کې نشي ځایېدلی. پلار کله مور نشي کېدی، مور د پلار دی. نو ځکه امتون نه وایو. امتون هم چې ویلې معنی بدله شو. ان ابراهیم کان امتا قانتا، هغه بیل امت دی. دا مور ده. مرضعتون نه وایو، مرضعتون نه وایو کنه. ځکه عائشه مرضعون. مرضع ولې وایو؟ مرضع وایي شیدې ورکوي ماشوم ته کنه، هغې ته وایي. ولې مرضع وایو؟ ځکه شیدې ورکول خاص د ښځو صفت دی. نو دې کې ته تانیث ته اړتیا نشته دی چې موږ مرضعتون. نو مرضعن خپله مؤنث صفت دی، د تأنیث صفت دی، اړتیا نشته دی چې دا ایسه. نو انشاءالله چې ستاسې به په راتلونکي کې چې کله هم د ښځو لپاره دغه هغه استعمالوي صفت، اړتیا نشته چې حامل حامله کوي، مرضع مرضعه کوي. مرضعه نه ده. پښتو کې بعضې فقهي قواعد چې کله موږ بیانو وایي فلانکۍ مرضعه ده، مرضع ده. مرضع ولې ده؟ ځکه چې دا صفت د تأنیث دی او په ښځو کې صرف شتون لري. نو اړتیا نشته چې دې ته کوم د تأنیث نښه ورکوم. دویم دا شو چې یستخدم فی الصفات والاسماء الخاصة بالاناث، په خاصو اسماء او صفتونو کې داسې استعمالیږي چې هغه د ښځینهو لپاره وي. یستخدم فی اسماء القبائل والمدن والبلدان. عموما دغه اسماء یا دغه نومونه مؤنث چې دي چې خاص نښه نه لري، هغه د هیوادونو نومونه او مرکزونه چې وي، لکه مصر، سوریه، قریش، د قوم نوم دی که نه، د هیواد نومونه دي، دا عموما مؤنث وي. یستخدم فی اسماء بعض اعضاء جسم الانسان وخاصة المزدوجه. د جسم یا د بدن غړي چې دي، عموما هر هغه غړی مزدوج وي. مزدوج مطلب جوړه وي. زوج په عربي کې جوړې ته وایي. زوج او زوجه. زوجه همیشه ښځې ته نه وایي او نه زوج همیشه میړه وي. ښځه د نر زوج دی، جوړه ده، او نر د ښځې زوج دی، جوړه ده. زوج جوړې ته وایي، زوج میړه ته نه وایي. نو عموما هغه غړي ګوره بعضې یاد کړي، ټول غړي مؤنث نه دي، خو عموما د تأنیث دغه صفت چې دی په هغو غړو کې ډېر دی چې جوړه وي، لکه لاسونه یا خپې چې دي یا سترګې چې دي، غوږونه چې دي که نه، دا جوړه دي. لکه عین اسم مؤنث دی، ید دا څه دی؟ مؤنث اسم دی. نو معنوي مؤنث په دغو ځایونو کې استعمالیږي او عموما کومه نښه نه لري. او لفظي مؤنث ګورئ دا ډېر مهم دی. تاسې به مخکې نه هم ما چې کله د نښې ویلي وي، تاسو به ذهن کې درغلي وي چې اوه بعضې نومونه داسې شته دی چې د تأنیث نښې لري اما هغه مذکر دی. هغې ته موږ څه وایو؟ لفظي مؤنث وایو. لکه اول خو باید تعریف ووایو. هو كل اسم يدل على مذكر، هر هغه اسم چې په مذکر دلالت وکړي، ولكنه يحتوي على علامات التأنيث، مگر هغه د تأنیث نښې لري. هغه څه لري؟ د تأنیث نښې لري. لکه تای مربوطه یا الف مقصوره یا الف ممدوده. فکر لکه طلحه، تاسې به لیدلي وي اکثره هلکان، نارینه سړیان، د هغوی نوم چې دی طلحه دی په آخر، یا طلحتو دی، آخر کې تای مربوطه دی، لکه فاطمه، عائشه، طلحه. ګورې نوم مؤنث دی، د تأنیث نښه پکې ده، اما دا نوم د مذکر دی. بشرا، بشرا چې دی زیری، هغه بشرا نه دی، یو پیرم په هغه کې هم راوسته دی که نه، مؤنث کې هم. نو دلته چې دی دا د بشرا لفظ مې ترې وویسته، هغې کې څه مسله شته انشاءالله هغې باندې بیا خبرې کوو. نو طلحه
د بشرا په ځای موسی ووایو که نه. موسی میم واو سین الف اخر کې یا غوندې الف راځي که نه، یا او د پاسه پرې الف. موسی مذکر اسم دی خو په اخر کې څه لري؟ د تأنیث یوه نښه لري چې هغه الف مقصور دی. عیسی په اخر کې څه لري؟ په اخر کې د تأنیث یوه نښه لري. نو طلحه، موسی، عیسی، زکریا دا ټول یوه نښه لري، اما دا چې دي مؤنث اسمونه نه دي، مذکر دي. دې ته کوم مؤنث لفظي وایي، یعنی لفظا چې کله تلفظ کوم مؤنث دي، اما په حقیقت کې دا څه دي؟ په حقیقت کې دا مذکر اسمونه دي. نو دا څه دي؟ لفظي مؤنث دی. دې کې قاعده څه ده؟ لا یؤنث فعله، فعل به مؤنث نه وي. مثلا داسې نه وایي چې جاءت طلحة، لکه وایو جاءت عائشه، راغله عائشه که نه. نو طلحه کې داسې نه شو جاءت طلحه، فعل به څه وي؟ مذکر به وي. لکه حمزه لفظي مؤنث دی که نه، لفظي مؤنث دی، اخر کې تای مربوطه ده، تای تأنیث نښه ده. نو داسې نه وایو چې اشتهرت حمزه بالشجاعه، حمزه په شجاعت او بهادرۍ او زړورتوب مشهور. څه وایو؟ اشتهر حمزه بالشجاعه، حمزه په زړورتوب په بهادرۍ مشهور وو، مشهوره نه وه، مشهور وو. نو لومړی قاعده پکې دا ده چې فعل به هم مذکر وي. ولا يعود عليه ضمير المؤنث فلا يصح أن نقول حمزة اشتهرت بالشجاعة. ضمیر هم ورته مؤنث نه، لکه کله چې حمزه اشتهرت یا هو اشتهر وایو، هي اشتهرت نه وایو. جمع مؤنث سالم نه جمع کیږي، دلته ما مذکر سالم لیکلی که نه، غلط شوی ما. جمع مؤنث مذکر سالم نه دی، مؤنث سالم نه. لکه داسې نه چې حمزه حمزات، ولې؟ ځکه چې دا تای تأنیث لري. یمنع من الصرف، داسې نه وایو لکه مررت بحمزته، بحمزتي نه وایو، بحمزته. دا چې ممنوع من الصرف څه دی؟ الاسماء الممنوعه من الصرف ما لا ينصرف وما لا ينصرف، ما ينصرف وما لا ينصرف من الاسماء. یو بل درس دی الممنوع من الصرف دی، ان شاء الله هغه بیل ورځ دی. خو دومره قاعده دلته دا وایو چې دا ممنوع من الصرف دی. لکه عموما موږ وایو مررت بغرفة، رأيت غرفة، هذه غرفة. رأيت اوس ګوره زه وایم چې جاء حمزة، مررت بحمزة نه وایو بحمزة، رأيت حمزة، دواړه کې حمزة دی. دا مجرور کېدی نه شي، ولې؟ ځکه چې ممنوع من الصرف دی، او دا قاعده به ان شاء الله وروسته لولو. دا مؤنث لفظي، دا یو لنډ د لپاره چې قیاسي مؤنث هغه دی چې د تأنیث یوه نښه پکې راغلې وي. سماعي مؤنث هغه دی چې همداسې د عربو نه اورېدل شوی وي او د مؤنث لپاره استعمال شوی وي او هیڅ نښه ونه لري. معنوي مؤنث هغه مؤنث دی چې لکه دا مخکې چې تېر شو د تأنیث کومه نښه پکې نه وي راغلي، خو عرب هم دې لپاره استعمال کړی وي او ځایونه یې دا دي، په دغه ځایونو کې چې دی دا راتلی شي. او لفظي مؤنث هغه مؤنث دی چې د تأنیث یوه نښه پکې راغلې وي، اما بیا هم هغه د مذکر لپاره هغه اسم استعمالیږي. او ورپسې چې دی قاعده لولو، یوه لنډه قاعده. قاعده څه ده؟ علامات التأنیث الأسماء ثلاث تتصل بآخر الأسماء. درې دي او په آخر د نومونو کې راځي. ښه، تاء متحرکه ده، لکه جاءت عائشة، جاءت فاطمة، هذه مجتهدة. اخر کې دا تاء چې دی متحرکه ده، الف مقصوره یا الف ممدوده. قد يكون الاسم المؤنث خاليا من علامات التأنيث. یوه قاعده ده هم ده، موږ سره قاعده ده چې دا ګورې 100% شرط نه دی چې اسم د مؤنث وي او حتما د یوه نښه پکې راغلي وي، کیدای شي هغه همداسې د عربو نه اورېدل شوی وي. بله قاعده چې ده موږ سره، اذا كان الفاعل مؤنثا كان الفعل مؤنثا. چې فاعل مؤنث وي نو فعل به څه وي؟ مؤنث وي. لکه پښتو کې زه وایم حامد راغی، خالده راغله، خالد راغی، خالده راغله. نو چې کله چې فاعل مؤنث وي نو فعل به هم مؤنث وي. دا قاعده ده. لکه جاء عثمان، جاءت فاطمة. فاطمه کې چې تأنیث نښه راغله یا مؤنث اسم دی نو فعل به هم څه وي؟ مؤنث وي. همدا شان که موږ ووایو هذا
لکه حمزه دی ګورې حمزه کې موږ داسې نشو ویلی چې جاءت حمزه جاء حمزه ځکه هغه لفظي مؤنث دی یعنی لفظ مؤنث دی اما اسم چې دی حقیقت کې څه دی مذکر دی. علامة التأنيث في الفعل الماضي تاء ساكنة في آخره. دا نه وایو ځکه چې موږ فعل فعل کې نه یو اسم کې یو کنه لکه جاء أحمد جاءت فاطمة. علامة التأنيث في الفعل المضارع تاء متحركة في أوله. دينا هم تيريگو ځکه چې فعل ته مو نه یو داخل شوی خو اسې یو اشاره به ورته وکړو لکه موږ والشمس تجري کله چې د فعل مضارع خبره کوو ان شاء الله یو څو ورځې پس به فعل هم وایو چې فعل ماضي مضارع امر دی حال او راتلونکي زمانه به هم ولولو خو دلته خبره ده کله چې حال زمانه کې مونږ خبرې کوو نو د تأنیث نښه ده چې کله اسم مؤنث وي د مضارع یا د حال زمانه په فعل کې په سر کې تا راولو لکه حامد یأکلو خالدة تأکلو لکه حامد یذهبو خالدة تذهبو هغه زی خالده زی عائشه زی تجري تذهب لکه والشمس تجري لمستقر لها. نو د مؤنث لپاره په مضارع فعل کې په اول کې تا راولو. دغه جدول ته کو ګورو لک په لنډول علامات التأنیث د تأنیث نکې په افعالو کې په اسماء کې په افعالو کې فی الحال نه وایو یعنی زموږ موضوع نه ده خو که څوک بیا هم یو لنډه کتنه ورته کوي د زده کړې لپاره کولی شي په ماضي کې ځکه موږ ماضي او مضارع لا نه دي ویلي ماضي تیره زمانه د مضارع حال او مستقبل دی. یجري سیجري یجري حال اوسنۍ زمانه د یجري منډې وي سوف یجري یا سیجري منډې به ووهي. نو په ماضي کې په آخر کې څه راځي تأنیث راځي لکه لبس خالد وایو خو مؤنث لپاره لبست فاطمة الثوبه کله چې فاطمه وي بیا لبسه نه وایو چې واغوسته لبست فاطمه واغوستل جامې واغوستلې فاطمه جامې واغوستلې نو د آخر کې تا تأنیث ته لبست. او د مضارع کې څه راځي البته دا فعل خبره ده په افعالو کې ده په افعالو کې څه ده په اول کې راځي بیا دا ماضي ده په مضارع کې په اول کې راځي په ماضي کې آخر کې تا راځي هغه ثابته ساده ساکن ده لبست او په مضارع کې په اول که خالد جامع غوندي وایم خالد جامع غوندي یلبس خالد الثوب اما که چیرته فاطمه جامع غوندي خالده جامع غوندي تلبس فاطمه الثوب بیا نو چې کېږي دلته وګورئ په اول کې تا راځي د تأنیث لپاره تلبسو تجري یعنی هغه منډې وهي ښځه الشمس تجري لمر منډې وهي نو فاطمه تلبس الثوب فاطمه څه غوندي جامع غوندي نو په مضارع فعل کې چې دی په اول کې تا راولو او په ماضي کې په آخر کې تا راولو. دا د افعالو خبره وه چې لا هم د درس موضوع نه ده لنډه اشاره مو ورته وکړه. زمونږ درس په اسماءو کې دی علامات التأنیث نو دوه قسمه دي یا به علامه لري یا به نه لري که علامه لري نو یا به التاء المتحرکه وي نجحت المجتهدة فاطمة عائشة یا به الف مقصوره وي لکه تشتري سلمى فاکهة والسلمى کې اخر کې کومه نښه ده الالف المقصوره ده سلمى میوه یا فروج اخلي. الالف الممدوده تطيع اسماء امها اسماء مؤنث اسم ده او د مؤنث نښه چې ده په اخر کې الالف الممدوده ده. یا به هم علامات التأنیث نه خالی وي لکه رکبت زینب چې دی اوس کو ګورو ظاهرا مونږ ته مذکر اسم ښکاري خو مذکر اسم نه دی مؤنث دی اما هیڅ نښه پکې نه ده راغلې د تأنیث نښه پکې نشته دی. رکبت زینب عجلة زینب په ټایر یعنی ټایرونه عموما موټر لري که نه په هغې وختم. اکلت وخوړله زینب طعاما ډوډۍ وخوړله غذا یې وخوړله نو زینب داسې اسم دی چې خالی من علامت التأنیث دی د تأنیث د نښو نه خالی دی. یا هم دغه احسان چې دی البته که جنۍ نوم شي نو احسان د پښتو کې عموما د نارینه نوم دی. نو دام چې دی څنګه اسم دی چې هیڅ نښه د تأنیث نه لري همداشان ډېر نومونه دي موږ سره چې تأنیث نه لري. نو دا و زموږ په لنډ ډول البته لږ په اوږد ډول د الاسم المؤنث من حيث الجنس مکمل خلاص شو.
سبا ته به لږم تیر درسونه ورسره تکرار کړل چې دا اسم الاقسام الاسم من حيث الجنس مذکر و مؤنث پورا ختم شي. نو د اسم د مؤنث و مذکر یا د جنس له مخې موږ په دوه برخو ویشلی وو، هغه مو تفصیل سره ولوسته. سبا ته به انشاءالله یا په راتلونکي درس کې به مؤنث اسم یا د اسم بخې د مؤنث اسم نه پوره د اسم یا د نوم نور ډولونه ولولو. تر راتلونکي درس پورې مو زه اصغر صلاح په لوی رب سپارم. ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل وإلى اللقاء القادم. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. یو خبره چې د یاده ونه باسئ هغه دا دی چې تاسې ټولو نه هیله لرم چې چینل سبسکرایب کړئ. که دا ویډیو بغیر د یوټیوب نه ګورئ په بل ځای کې مو ډاونلوډ کړی وي نو تاسې کولی شئ یوټیوب چینل ته لاړ شئ، سرچ باکس کې ولیکئ اصغر صلاح، هلته د عربي ژبې یو بینر راځي، په هغې به کلیک وکړئ، چینل به سبسکرایب کړئ. زه دلته لنډه طریقه درته ښیم. که چیرته یوټیوب براوزر کې کاروئ دلته به لاړ شئ، دلته به www.youtube.com ولیکئ او د هغې نه وروسته یوټیوب یا به که ډایرکټ اپ خلاصوئ په موبایل کې دلته ولیکئ اصغر صلاح او انټر کئ. کله چې مو انټر کړل داسې ډېر درسونه به درته مخې ته راشي. په دغه پیج به کلیک وکئ، دلته به تاسې وګورئ په دې پاڼه کې درسونه دي او په درسونو کې چې دی که سبسکرایب نښه سره وه دلته به په سبسکرایب باندې کلیک وکئ، په دې نښه به کلیک وکئ او آل باندې به کلیک وکئ چې تاسو ته ټول تازه درسونه در ورسیږي. که چیرته داسې خړه وه کلیک پې مه کوئ، بیرته ان سبسکرایب کیږي. که سره وه کلیک پرې وکئ، که خړه وه کلیک پې نه کوئ. بیا راشئ پلی لیست ته. په پلی لیست کې موږ ګروپونه لرو د درسونو بیل بیل. دلته چې دی عموما متفرقه موضوعات دی، د 9م صنف د عربي کتاب دی، نحوی او صرف کتاب دی، د 8م صنف عربي کتاب دی، د العربیة بین یدیک کتاب دی په پښتو ژبه، د 9م صنف د عربي ژبې کتاب دی. تاسې دا ټول فالو کولی شئ، البته په هغه حالت کې چې تاسې چینل سبسکرایب کړی وي او پلی لیست ته راشئ. په ویډیوګانو کې زموږ تقریبا ټولې عربي ژبې ویډیوګانې به هم دلته پرتې وي او تاسې د دې ځای نه هم ورته لاسرسی لرلی شئ. نو انشاءالله چې چینل به تاسې سبسکرایب کړی وي، د نورو راتلونکو درسونو په تمه اوسئ چې نور درسونه به انشاءالله د نحوی او صرف او د عربي ژبې تر تاسې در رسیږي. ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل وإلى اللقاء القادم. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.